افغانستان له خپلواکۍ وروسته افغانستان د بهرنیو ځواکونو په ځانګړې توګه د امریکا له وتلو وروسته د خپل تاریخ نوي پړاو ته داخل شو. هغه پړاو چې د افغانستان خلکو ته د ډیری کلونو راهیسې یو ارمان وو، په رښتینې معنا یو آزاد او خپلواکه خاوره. د اشغال د پایته رسیدو په پایله کې سیاسي خپلواکي د افغانستان خلکو او د افغانستان سرپرست حکومت ته دا فرصت ورکړ چې پرته له بهرنیو لاسوهنو د ملي ګټو پر بنسټ پریکړې وکړي. دغه حالت د ملي هویت د بیا رغونې، د ټولنیز اتحاد او یووالي د پیاوړتیا او د هیواد د راتلونکي لپاره د روښانه لیدلوري د رامنځته کولو لپاره بنسټ برابر کړی دی. له خپلواکۍ وروسته په دې خاورو کې یو تر ټولو مهم مثبت ټکی د هیواد ټولو سیمو ته د سرتاسري امنیت راتګ دی. هغه سیمې چې د امریکا لخوا د دغه هیواد د اشغال په وخت کې د ډیرو ناامنیو شاهدي وي او د دې خاورې خلک یې ډیر د ستونزو سره مخامخ کړي وه. اوس د بهرنیو پوځیانو نشتون او د داخلي امنیت پوره شتون خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل ورځني ژوند ته په آرامه توګه دوام ورکړي او ډیر افغانان خپل هیواد ته بیرته راستانه سوي دي. په دې موده کې افغانستان خپلو طبیعي زیرمو او داخلي اقتصادي ظرفیتونو ته توجه کړي. بډایه کانونه، حاصلخیزې کرنیزې ځمکې او ځوان ځواک د اقتصادي پرمختګ او ځان بسیاینې لپاره ښه فرصت برابر کړی دی. په کلتوري اړخ کې هم د افغانستان خلک د خپل هیواد له ازادۍ سره خپلو دیني، کلتوري او تاریخي ارزښتونو ته بیا ځل زیاتره راستانه سوي او د سیمه ییزو ژبو د پیاوړتیا، د دودیزو دودونو د بیا ژوندي کولو او د افغاني کلتور د ودې لپاره د ملي رسنیو کارول په ټولنه کې ځانګړی ځای موندلی دی. دا یادولو وړ ده چې د ښې راتلونکي د جوړولو لپاره د افغانستان د خلکو او نوو مشرانو اراده د ستاینې وړ ده. د هیواد د تاریخ دا دوره د بیا رغونې، خپلواکۍ د ټینګښت او د رښتینې ځان بسیاینې په لور د حرکت لپاره یو بې ساری فرصت دی چې که په سمه توګه ترې ګټه واخیستل سي، کولی سي افغانستان په یو بریالي او ویاړلي هیواد بدل کړي.